توی می شوی اوښکې شو حیران مازدیگر، زما فعال شو پریشان مازدیگر. راشه چاپیر شو د خندا په امید، په اسویلو می شو سوزان مازدیگر. آه و فریاد د ژبې هم ونه شو، لوند می په اوښکو شو ګریوان مازدیگر. د خپل قسمت کې می حالات ژړوي، دی په نصیب می سرګردان مازدیگر. د زړګي درد می په سلګو کې ویل، یاد می تازه شو د جانان مازدیگر. کړۍ د وصل د زنځیر شوې ماتې، خود می په برخه دی هجران مازدیگر. مراد د مینې می تالا والا شو، لمبې شوې پورته د ارمان مازدیگر. نیمګړی لفظ کې د عزیز خوندونه، نیمګړی لفظ کې د عزیز خوندونه، د پښتو زار شه ټول جهان مازدیگر. د ستوري رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اورېدونکو، مینوالو او زړه ته رانږدې خویندو او وروڼو په پښتنه مینه مې سلامونه او درناوی ومنئ. د ادبیات د یو بل ادبي بانډار په وړاندې کولو کې زه او زما ګران همکار ستوري صاحب ستاسو په چوپړ کې یو. د نن شپې په ادبي بانډار کې یو ادبپال فرهنګي شخصیت ښاغلی عزیز سرشار صاحب زموږ سره میلمه دی. هیله ده د خپرونې تر پای را سره اوسئ او هره پوښتنه چې لرئ کولی شئ چې د خپرونې په ترڅ کې په کومنټو کې د میلمه نه وپوښتئ او سرشار صاحب هرومرو تاسو ته ځواب درکړي. نو هیله ده د خپرونې تر پای را سره اوسئ او خپل په ښکلو کومنټو زموږ د نن ورځې قدرمن میلمه ونازوئ. ډېر ګران همکار ستوري صاحب، السلام علیکم. د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام ګرانې همکارې، زه هم تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو کتونکو مینوالو ته د زړه د تله سلامونه او نیکې هیلې رسوم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو، زموږ د نن شپې د ادبي بنډار میلمه یو داسې شخصیت دی چې په جرمني کې ژوند کوي، شاعر او لیکوال دی او د دې ترڅنګ ادبپال او فرهنګپال هم دی، ښاغلی عزیز سرشار. زه به ورته هرکلی ووایم او د نورې پېژندګلو لپاره به زما همکاره د هغه څخه په خپله د هغه په ژبه پوښتنه وکړي. سرشار صاحب، د ستوري راډیو ټلویزیون د ادبي بنډار خپرونې ته ښه راغلاست. په خیر راغلی، هر کله راشئ. ډېره مننه. زه هم په خپل وار سلامونه او پیرزوینې ډېرې درنې تورپیکی خور بصیر بیدار ور تاسو ته او ستاسو له لارې ستاسو د اوریدونکو او ټولو هغه خلکو ته چې موږ همدا اوس اوري یا وروسته اوري ټول ته درناوی سلامونه او پیرزوینې وړاندې کوم. او ستاسو نه ډېره مننه چې ما ته دغه زمینه مساعده کړه چې ستاسو او د خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرم. مننه، عزتونه ډېر. زه خپل په وار قدرمن عزیز سرشار صاحب ته د ستوري راډیو تلویزیون استودیو ته ښه راغلاست وایم او خوشحاله یم چې د نن شپه موږ د خپل قیمتي وخت سرشار صاحب زموږ په اختیار کې راکوئ، نو هر کله راسئ، ستړي مه سئ. مننه تورپیکی خور، عزتونه هم ډېر. خدای مبارک دره. زه هم ستاسو نه مننه کوم، د زړه د تله مننه کوم چې لکه مخکې مې یاده کړه چې ما ته هم دغه موقع راکړه چې ستاسو د دې خپرونې او د ستوري د راډیو ټلویزیون له لارې د خپلو وطنوالو سره خپلې خبرې ولرم. او دا خپرونه د دې سبب شي چې په آلمان او خصوصا په کولن کې اروپا کې چې څه فرهنګي او سیاسي فعالیتونه شوي دي، د دې په اړوند معلومات او پوښتنو ته ځوابونه ورکړم. بالکل. سرشار صاحب، څنګه چې زموږ د خپرونې دغه قانون دی چې څوک میلمه چې راولو نو په پیل کې د میلمه څخه پوښتنه کوو چې خپل ځان په لنډ ډول موږ ته معرفي کړي چې سرشار صاحب څوک دی
چیرې زیږېدلی دی، تحصیلات مو چیرې کړي دي او اوس په کوم هېواد کې یاست، نو اورېدونکو به هم خوشحاله سي، موږ به هم خوشحاله سو. مهرباني سرشار صاحب. او ډیره مننه. زه خو داسې ډېر ساده ژوند لرم، القاب هم نه لرم. نوم مې عزیز رحمان دی، عزیز سرشار د محمد نادر سرشار زوی یم، د ملک عبدالسلام لمسی یم، د کونړ ولایت تړلی مرکز کیرالي کلي کې زیږېدلی یم. هلته مې تر 4م ټولګي پورې زده کړې کړي. بیا وروسته د څه مجبوریو له وجې کابل ته راغلو. انصاري لیسه کې مې خپل زده کړې دغه منځنۍ زده کړې سرته رسولي. بیا د آریانا افغان هوایي شرکت کې مې یو څه موده ماموریت کړی. بیا په 1991 کال کې المان ته راغلم. دلته مې په مختلفو برخو کې کارونه کړي دي. خصوصي زده کړې مې د ژباړن او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې کړي دي. اوس تقریبا د یو 9 کالو راهیسې په دغه برخه کې د ژباړن او د ادغام په برخه کې دنده اجرا کوم د آلمان د مختلفو ادارو سره. دغه زما لنډ ژوندلیک نو تقریبا. ډیره مننه. مهرباني ستوري صاحب. سرشار صاحب که د خپل ادبي او دغه فرهنګي سفر په هکله باندې معلومات راکړئ چې دا هم نه کم وخت نه آغاز کړی دی، لکه شعر و شاعرۍ باندې هم کله شروع کړې ده او نور هم دغسې ادبي فعالیتونه هم د کم وخت نه آغاز کړي؟ که رښتیا درته وایم د تنکۍ ځوانۍ نه مې د شعر لیکلو هڅه پیل کړې ده، خو تر ډېره وخته پورې مې هڅه وکړه، پرې ونه توانېدلم ځکه چې هغه شعر چې ما غوښته ولیکم هغه مې نشو لیکلی. نو همداسې مې پرېښود تر یو وخته پورې. فعالیتونه خو تقریبا په افغانستان کې ما لرل او د 1991 کال نه چې زه آلمان ته راغلم له ښه بخته زما اړیکې د داسې مشرانو سره جوړې شوې چې هغه دلته د مخکې نه یو سیاسي او فرهنګي مورچل جوړ کړی و. د هغې سره زه په دغه مورچل کې یو ځای شوم او تر اوسه پورې تقریبا د 2 لسیزې وشوې، د 3 لسیزې نه زیاتې وشوې چې زه په دغه برخو کې بوخت یم او خپل فعالیتونه کوم د نورو ملګرو سره. بله. نو سرشار صاحب دا چې تاسو فعالیتونه نوم واخیستی، نو ما ته هم یو پوښتنه راغله چې په یو اروپایي کومو هېوادو کې تاسو فعالیتونه کوئ او دا کومې فرهنګي غونډې دي چې تاسو پکې برخه اخلئ؟ برسېره په دې چې تاسو یو ادبپال فرهنګي شخصیت یاست، نو دا خپل د غونډو په هکله د خپل فعالیتو په هکله یو څه نور هم رڼا واچوئ. ستاسو فعالیتونه په څه هکله دي، څه هدف لرئ، څه مرام لرئ؟ راځئ چې په دغه باندې خبرې یو څه نور هم وکړو. سترګو لکه څنګه چې ما په لومړي سر کې یادونه وکړه، د 3 لسیزو نه زیات کېږي چې زه داسې یو فرهنګي او سیاسي بهیر سره یو ځای شوی یم. نو زمونږ خو فعالیتونه اول زمونږ په یو سیاسي چوکاټ کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په چوکاټ کې په هغه وخت کې ورسره د کولن د پښتنو کلتوري ټولنه هم فعاله وه. په مختلفو برخو کې دغه فعالیتونه شوي دي او تقریبا د نیمې پیړۍ نه ډېر دغه فعالیتونه دلته مخینه لري په کولن کې او د دې فعالیتونو هغه اغیز چې دی په ټولې اروپا باندې خپور شوی دی. په سیاسي او فرهنګي برخو کې موږ فعالیتونه درلودل او دغه فعالیتونه دوام لري تر اوسه پورې. نو بیا د دې فعالیتو په څنګ کې مو تاسو څنګه شعر و شاعري بېرته پرېښوله؟ دا شعر و شاعري خو به هم حتما ادامه لري او شعر و شاعري به هم حتما کوئ، خوښه موده ده، خو نو ستاسو زه او خدای فکر کومه نو دوستان هم چون زموږ خپرونې سرشار صاحب ټول داسې ادبي خپرونې دي، نو دوستان ډېر راغلي دي. راځئ چې په دغه پیل کې ستاسو یو ښکلی کلام واورو او بیا به خپل مرکې ته ادامه ورکړو. مننه. ما خو تاسو ته مخکې ویل زه به د 1992 کال هغه وخت کې زموږ ځواني وه، نه پوهېږم چې دا به په څومره په شعري معیارونو باندې برابره مي، په دې نه پوهېږم، خو بیا هم د دې خپرونې د روحیې سره به سم تاسو ته واورم. مهرباني. خیال ملتون پسې د چا ووتو، خیال ملتون پسې د چا ووتو، د فکر کور نه په صحرا ووتو، شفق د زیړ مازیګر اور شو راته، معصوم په ویر او په ژړا ووتو. خدایه
خدای ستی پاسویلو یې غواړم چې د زړګي مې بې سلا ووتو تنکۍ غوټۍ د امید ورژېدې په ړندو سترګو نابینا ووتو ډېر اعلی ډېر ښکلی خو پکې شک د وصل ښکاري راته چې په سفر د پښتونخوا ووتو په پښتنو سترګو باور کړي عزیز په پښتنو سترګو باور کړي عزیز ځکه محشر ته بس تنها ووتو مننه ډېر اعلی ډېر ښکلی ډېر اعلی مهرباني سره ډېر ښکلی کلام نو موږ به تا نور هم دغه شانې شاعري به درنه زیاته اورو ځکه زموږ دغه فارمیټ چې دی خپرولې دی نو هغه ادبي بنډار دی که نه نو په ادب باندې به زیات دغه کوو ده فوکس اچوو ستاسو خبرې به مو اورو ستاسو فرهنګي فعالیتونو په هکله باندې به هم خبرې کوو منځ منځ کې موږ سره کمنټونه هم را روان دي هغه کمنټونه به بیا تورپیکۍ خورلي تاسو به بیا هغې ته چې چا هم څه لیکلي وي د هغې سلام یې لیکلی وي علیک سلام به ورته وایي او که نور یې څه پوښتنې کړي وي جواب به ورته وایي که دغه فرهنګي فعالیتونو په هکله باندې لږ معلومات راکړي چې فرهنګي فعالیتونه مو څه دي فلحال چې روان دي او یا کوئ بالکل روان دي په مختلفو ټولنو کې په مختلفو برخو کې روان دي همدا اوس موږ په راتلونکي اونۍ کې په 22 د نومبر باندې موږ دلته د کونړ سیند تر سرلیک لاندې او مشاعره لرو دا تقریبا 13 کالونه دغه مشاعره موږ دلته کوو چې د ټول اروپا نه ورته ادیبان شاعران دا راځي دا نو تقریبا دلته په اروپا کې ستره فرهنګي غونډه په 22 تاریخ باندې ان شاء الله دغه کړي دي تابع مرته کړي دي دا په کوم ښار کې ده سرشار صاحب د جرمني په کوم ښار کې ده او دا په ویسلینګ کې دا چیرته چې مونږ اوسېږو مونږ همیشه په کولن کې کولې تاسو پته ده چې د ځای پیدا کول لږ ستونزمن دي نو چې چیرته مونږ ځای پیدا کوو هماغه ځای کې دلته ده نو فکر کوم په دې غونډه کې به فقط دغسې مشاعره ده او که نور فرهنګي بحثونه هم پکښې شته او فکر کوم چې غټ شاعران به هم راسي نو کاشکې په کولن کې وای کولن ته ماته هم نږدې دی زه به هم راغلی وای خو بیا هم نو دا شاعران هم پکښې تنها د مشاعري بانډار دی او که فرهنګي خبرې هم پرې کې ستا فعالیتونو باندې هم بحث کوئ که څنګه ستا شار صاحب او ښه پوښتنه تورپیکۍ خو اول خو دا موږ چې کوم ښار کې د دې مشاعرې تابع کړي دا د کولن نه 15 کیلومتره وړاندې دی تاسو چې راځئ تقریبا او ډېر نه پازابېږئ بل مونږ چې هغه وخت کې د کونړ د کلتوري ټولنې دغه بنسټ کېښود مونږ د داسې یو سوچ سره مخامخ شو چې مونږ باید یو کلنی پروګرام ولرو بیا د کونړ د سیند د مشاعرې سوچ هم وکړو بیا دا سوچ مونږ عملي کړو دا د کونړ سیند سرلیک چې موږ غوړه کړی دا په دې خاطر نه دی چې دا یو مشاعره یو خلک راشي او ساتي تیر شي بیرته لاړ شي شعرونه یو بل ته واوري دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی چې دا د افغانستان د تاریخ د افغانستان د جغرافیه او د افغانستان د سیاست سره تړلې سیند دی نو د دې مشاعرې تر سرلیک لاندې همیشه د افغانستان مهم مسایل چې دی د هغه چارپوهانو کارپوهانو لخوا رامخته شوي دي په دې باندې څېړنې شوي دي په دې باندې بحثونه شوي دي د کونړ سیند مشاعره صرف یو مشاعره نه ده دا د مختلفو نظرونو د مختلفو موضوعاتو یو ناسته ده چې د خپل وطن او د خپل فرهنګ او د خپل ژبې د ساتنې پرمختیا په باب باندې خبرې کیږي او دایریږي هر کال ډېر ښکلی او ډیر منطقي قدم مو شروع کړی دی خدای مو بریالي لره خدای دې وکړي چې تل همداسې غونډې وکړئ چې دا هېوادوال سره راټول سي خپل نظریات سره تبادله کړي نو بس خدای مو کامیاب لره سرشار صاحب نړۍ مننه نو که ستاسو اجازه وي دوستان ډېر راغلي دي زه به دا کومنټونه ټول ووایم بیا په آخر کې که چا پوښتنه درلوده او بیا تاسو به د دوی سلام ته ځواب ورکړئ او د دوی پوښتنو ته به هم ځواب ورکړئ که ستاسو اجازه وي په پیل کې طوفان صاحب راغلی دی خپرونه ګوري خو تر اوسه پورې لا یې زه کومنټ نه وینم محمد اکبر سلطاني صاحب راغلی دی چې دوی هم زموږ یو ځوان شاعر دی
او تل زموږ خپرونې هم اوري. سلامونه تاسو ته، ماته او میلمه ته وړاندې کړي دي چې زه سلطاني صاحب ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم په خپرونې کې راسره دی او سلام ته علیکم سلام زموږ د مینې ډک سلامونه دي هم ومني. همدارنګه قدرمن مقتدر سروری یوسفزی ورور راغلی دی، ښاغلي بصیر بیدار ستوري صاحب، تورپیکۍ قیام قادري خور او ښاغلي سرشار صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. دل اولاد بریا مو د الله څخه غواړم. نړۍ مننه یوسفزی وروره، ستړی مسئ، په خیر رالې، زموږ سلامونه هم ومنئ. طوفان صاحب لیکلي دي سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټول ته وړاندې کوم. طوفان صاحب ستړی مسئ، په خیر رالې. طوفان صاحب نو وطن ته ولاړئ، بلا یې زموږ خپرونې د یاد وایستلې. شکر چې طوفان صاحب بیا هم خپل په خپرونې کې ګورم، نو نه پوهېږم چې د ګران افغانستان څخه زموږ سره د کومنټ لیکي که بیرته راغلی دی خپل وطن ته. وطن خو افغانستان دی، خو هغه ځای چې کار کوئ هلته راغلی. خو په هر صورت دا چې تاسو بیا هم خپل په خپرونې کې وینو. طوفان صاحب نړۍ مننه. اکبر سلطاني صاحب لیکلي دي وایي پښتو ته د کوم کتاب ژباړلی که نه، یا پښتو د نورو ژبو ته ژباړلې ده او که نه. دا د سلطاني صاحب پوښتنه وه چې حتما سرشار صاحب ځان سره یادداشت ونیسي او بیا په پای کې تاسو ته حتما ځواب درکړي. قدرمن مصر خان صدیقي صاحب سلامونه وړاندې کړي دي چې سلام ته علیکم سلام وایم، خوشحاله یم په خپرونې کې راسره دی. وایي ځانګړي سلامونه قدرمن سرشار صاحب ته وړاندې کوم. نو بیا به سرشار صاحب په پای کې تاسو ته د سلام ځواب حتما درکړي. ډیره قدرمنه خور زیبا افریدي په خپرونې کې راسره ده چې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او میلمه ته وړاندې کړي دي چې زیبا خور ته ښه راغلاست وایم. سلام ته علیکم سلام او خپل د مینې ډک سلامونه هم دوی ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په خپرونه کې دا قدرمنه خور د ځان سره وینو. طوفان صاحب لیکلي دي وایي د ستوري راډیو تلویزیون مشرتابه ډېرې درنې تورپیکۍ قادري صاحب او محترم ډاکټر صاحب ستوري، همدارنګه د نن ورځې ادبي بانډار محترم میلمه عزیز سرشار صاحب ته غرونه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. طوفان صاحب سلام ته مو بیا هم علیکم سلام، خوشحاله یم په خپرونه کې راسره یاست، هر کله یې درته وایم. قدرمن سعادت مشوانی ورور راسره دی چې دوی هم لیکلي دي وایي د ستوري راډیو تلویزیون همکارانو هر یو تورپیکۍ جانې ته او محترم ډاکټر صاحب او محترم اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خپل خوږ میلمه ښاغلي عزیز سرشار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وایي د محترم میلمه نه مې دا پوښتنه ده چې ستاسو کوم چاپ شوي اثار شته او که یا او که سته نو دا ستاسو اثار وایي موږ څنګه لاسته راوړو او څنګه یې ولولو. قدرمن سلطاني صاحب لیکلي دي وایي شاعران ته دې پیغام څه دی؟ موږ خو شاعران نه یو، اوس مهال خو بیخي شاعران ډېر سوي دي، نو په هر کلي کې وایي 100 شاعران دي. نو که کوم پیغام وایي لري سرشار صاحب دې خپل دا نوي ځوانانو شاعران ته وایي څه دی؟ سلطاني صاحب تاسو شکست نفسي کوئ، تاسو زموږ ډېر خور ژبې شاعر یاست، موږ په خپرونې کې میلمه واست، نو کور مو ودان ژوندی اوسئ. حتما به ستاسو پوښتنې ته به سرشار صاحب ځواب ورکړي. ډیره قدرمنه خور شیلا کاکړ راسره ده چې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او میلمه ته وړاندې کړي دي چې زه سلام ته علیکم سلام وایم. د قدرمنې کاکړ خور خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره ده او هیله کوم چې د خپرونې تر پای پورې زموږ سره اوسي. نو بس دغه کومنټونه وه ستوري صاحب، زه خو بل کومنټ نه وینم، که کوم کومنټ راڅخه پاته شوی ستوري صاحب مهرباني وکړئ. دغه یو نوم چې په روسي باندې لیکل شوی شاید تی وپېژنې. ما وویله ستوري صاحب، ما وویله طوفان صاحب دی، ما طوفان صاحب کومنټ هم وویله دی د وطن ته تللی و، مال د وطن څخه زموږ سره په کومنټو کې مال شوی دی. نو طوفان صاحب ته موږ هم هر کله وایو، خو دا نوم دې نور په پښتو کې چې موږ یې پېژنو په اسانۍ باندې که نه. دغه یو هیله به دې وکړو چې دا نوم بالکل بالکل. نور سواجي دی که نور سواجي دغسې په نوم باندې یو ورور دغه کړی دی، هغه اول ځل یې دی سلامونه لیکلي دي، لیکلي چې د ستوري راډیو تلویزیون همکارانو او ګران میلمه اورېدونکو ته وایي سلامونه وړاندې کوم. سلطاني صاحب لیکلي کور په ودان تورپیکۍ خور ډېره زیاته مننه. طوفان صاحب بیا لیکلي چې ډېره قدرمنې تورپیکۍ قادري خور قادري وایي صاحب بلې وایي هو اوس مهال په ګران هېواد افغانستان کې یم، ښه هغه په افغانستان کې دی، نو ډېره زیاته مننه، خوشحاله او سوکاله اوسئ. د انجینر ظریف صاحب دغه به تاسو ولولئ. بله قدرمن انجینر ظریف صفایی صاحب خپرونې ته راغلی چې دی همیشه
زموږ خپرونې ته راځي، موږ ته ډاډ راکوي، موږ ته شوقي. دوی لیکلي دي چې وایي د ستوري راډیو تلویزیون قدرمنو چلوونکو پتمنې توفیق جانې خور، نومیالي ستوري صاحب، قدرمن میلمه سرشار صاحب ته او پتمنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. وایي نننی پروګرام لکه تل په شان ډېر خوندور او باکیفیته دی. زموږ ادبي تنده پرې ماته سوه. تاسو ته بشپړ روغتیا او لا بریالیتوبونه غواړم. د لا نورو ښکلو پروګرامو او د پښتو شاعرانو نازولو، هڅولو او پیاوړتیا په هیله. نړۍ مننه. انجینر صاحب کور ودان ژوندی اوسئ. تا ته هم ښه راغلاست وایم. زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. سلطاني صاحب لیکلي دی وایي د ستوري صاحب غږ وایي ډېر ټیټ دی، غږ یې نه راځي. نو موږ خو سم اورو، خو بیا به هم ستوري صاحب ویونکی په زوره خبرې وکړي چې غږ یې تاسو ته در ورسېږي. شاید سلطاني صاحب ستاسو په انټرنیټ کې کوم ستونزه وي، نو موږ خو خپل یو د بل غږونه پوره اورو. په هر صورت قدرمن قدیم پریز صاحب راغلی چې دوی هم پریز صاحب هم زموږ یو ځوان خورژبی د پښتو شاعر دی چې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. پرهیز صاحب ستړی مسئ، په خیر راغلی. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. قدرمن نورسلجي صاحب هم لیکلي دي وایي زه پر ګران ورور ظاهر سعادت صاحب ته چې زما ګېډۍ ګېډۍ سلامونه وایي زه ورته وړاندې کوم. قدرمن اشفاق نادان ورور راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي چې زه ټولو ته ښه راغلاست وایم، سلامتي علیکم سلام وایم او خپل سلامونه هم دوی ته وړاندې کوم. سرشار صاحب دغه کومنټونه و، نو چا چې پوښتنې کړي دي مهرباني وکړئ هغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ او تاسو که د چا نوم اخلئ خپل ځانګړی سلام ورته تقدیموئ نو میکروفون ستاسو په اختیار کې دی. مهرباني وکړئ. مننه، ډېره مننه د ټولو درنو د ګډون او د مینې ډکو پیرزوینو لیکنو کومنټونه ډېره مننه. کور ودان عزتونه هم ډېر. سلطاني صاحب پوښتنه کړې وه، زما سلامونه ومنئ. ما تر اوسه پورې کوم کتاب مې ژباړلی نه دی او په سر کې ما وویل چې ما د شعر د لیکلو هڅه کړې وه، خو څه چې ما لیکل په هغې بریالی نه شوم. نو بیا مې وپتېله چې زه باید داسې غونډې او داسې موقع جوړې کړم چې نور شاعران، لیکوالان دا پکې راغونډ کړو، د دې ژبې په ساتنې، پیاوړتیا او پرمختګ کې مرسته وکړي. خو د 2 کال نه زه په یو کتاب باندې بوخت یم چې په اروپا کې سیاسي او فرهنګي بهیر لا تمام نه دی، په دغه باندې کار کوم. او ذکر رښتیا درته سلطاني صاحب زما خپل وجود یا خپل کم جوهر ک یو نیم زما په وجود کې دا ماته ډیر ارزښت نه لري. زه غواړم چې د نورو خلکو لپاره داسې یو پول، داسې یو لار شم چې هغوی استعداد مو لري، هغوی ته دا موقع برابر شي چې هغوی خپل ټولنې ته کار وکړي. نو چاپ شوي اثار لا تر اوسه نه لرم او په ضمن کې سلطاني صاحب دا پوښتنه هم کړې وه چې شاعران ته د پیغام څه دی. ځوانان او شاعران ته پیغام دا دی چې دوی اول باید ښه مطالعه ولري. دوی باید د پښتو لوی شاعران خوشحال خان بابا ولولي، د اوسني دور درویش صاحب ولولي، پیر محمد کاروان صاحب ولولي، ممتاز ورکزی ولولي. اول د ځان ښه په دې شعر او شاعرۍ باندې خبر کی، بیا د شعر ولیکي. زه د دې مخالفت نه کوم چې څوک دې نه لیکي، داسې مې امکان نه لري چې ټول شیان دې معیاري راشي. خو زه وایم که د شعر ترڅنګ موږ تاسو لنډې قصو ته، طنزونو ته، نورو لیکنو ته یا په ضمن کې علمي او مسلکي ژباړو ته مخه کړو. د ځوانانو کې ډېر زیات استعدادونه دي، شعر او شاعري دې هم کوي، خو دغه نورو اړخونو ته که پاملرنه وشي نو زموږ ژبه به لا غني او پیاوړې شي. بله، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. نو په دې هکله زما ته هم یو بله پوښتنه پیدا شوه سرشار صاحب، چې دغه فرهنګي فعالیتونه چې تاسو کوئ نو په دې هکله تاسو د خلکو څخه څه انتظار لرئ؟ د خلکو څخه کوم کومک غواړئ؟ کوم فعالیتونه ځینې غواړئ؟ دوی ته څه راهنمایي کوئ چې راسي په غونډو کې برخه واخلي؟ یا په دې هکله تاسو خلکو ته څه ویل غواړئ چې څه وکړي ستاسو سره؟ کوم مرسته ځینې غواړئ؟ کوم پاملرنه ځینې غواړئ؟ که په دې هکله یو څه ووایاست نو ښه به وي. والله له بده مرغه د دې پردیو وطنونو خپلې ستونزې، پردی کلتور، پردی ټولنه، پردي هیوادونه، دلته ژوند کول چې ډېر ستونزمن دي.
په 1992 کال کې په کولن کې د پښتنو کلتوري ټولنې د ښاغلي شیرین ګردیوال په مشرۍ باندې په هغه وخت کې د پښتو لیک لوست الماني لیک لوست کورسونه جوړ کړل چې خلک پکې مورنۍ ژبه زده کړي لبد مرغه غوي د ټول امکانات برابر کړ خو د خلکو لخوانه د سپورا همکاري او ډاټ نو هغه چې تر یو وخت پورې وچلیدل بیا نو همدغه شان کونړ کلتوري ټولنې د کولن په شاوخوا کې تقریبا تر 10 زیات په مختلفو ساحو کې د مورنۍ ژبې د زده کړې کورسونه تنکوي ځوانانو ماشومان ته جوړ کړ تر یو وخت پورې وچلیدل دلته دغه حالي زلی او د سپورا ملاتړ نه ترلاسه کوي همیشه زمونږ دغه قصې داسې چې یو نفر باید قرباني ورکړي یو ډله باید قرباني ورکړي او ډیر خلک اسوده شي آرام شي او داسې ټولنیز مسایل داسې ملي مسایل ژبني مسایل هیوادني مسایل دا چې څومره خلک په ډیر ګډون ورکړي اخلاص او قرباني او خپل امکانات په کار واچي نو ګټه لري لبد مرغه دلته د دې ټولنې خپل ستونزې دي خپل حل ځلې کو خو ټول خلک چې په دغه سي مسایلو کې برخه ناخلي مالی او ځاني ملاتړ هم نه کوي لبد مرغه بله واقعیت د یو خاص سرشار صاحب خدا اولادونه چې اروپا ته راسي زه خپل هم په دغه مشکلات باندې موږ هم دغه سیاقته باور وکړي ډیر ښکاله پانګري کې ډیر مو کوشش وکړي چې د ماشومان لپاره یو د ذکرې د مورنۍ ژبې د خاطر یو ذکر دوی ته مساعده کو خو دوی هم وایي چې ټول ورځ مو کوچنیان وایي په خارجي مکتبو کې دی هغه ژبه زده کوي کله چې راسي باید هغه کارخانګي وکړي هغه دوی هم خپل ژوند اخته دي بعض وختونه رښتیا هم چې نسو کولی چې ملامت کړو چې اروپا ته راغلي مجبور چې هغه ځانونه ورسي او هغه ژبې ته هغه درسو ته هم نو په اړه کې بیا هم که چیرې لږ د خپل مورنۍ ژبه ورته تدریس کړو چې زده یې کړي او امکانات ورته ولري دا خو بهترین چانس دی او که داسې پرېږدو یو څو کاله بعد به دا زموږ لمسیان زموږ راتلونکی نسل خو اصلا خپل ژبه به بیخي هېره کړي اخر دا واقعیت دی نو متاسفانه دغه مسافري ژوند دغه په ټولو افغانانو باندې دغه حالت راوستی دی مهرباني وکړئ ستوري صاحب نو خبرې خو ډېرې وشولې او یو کلام بل هم د سرشار صاحب نو واورو یو بل کلام دی را سره خپل شریک دي دغه خو دا شاعري ډېره شته دی که نوې نه کړي زړه خو سره ده او ما فزړی به گزارو که ما خو کلامونه نه دي دلته ملګرو سره ناستو نو یو بل ته ویل چې پتا کله د شعر خاپیری راځي ما ورته ولا ستاسو خاپیری دي خو زمونږ شیشه کوه اوس نه راځي نوره که نه تاسو خپل کلام وایي زه به دغه 2 منټه دي په دې اخري کې راغلي دي دا به زه شریک کړم شفیق سراب صاحب راغلی دی سلامونه یې قبول کړي اول ځل دی نو شفیق صاحب هرکلی درته وایو ډېره زیاته مننه مو کوو بل ورپسې زبی راهیل صاحب راغلی دی راهیل صاحب راغلی دی راهیل صاحب سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي تاسو ووایئ نو بله وایي راهیل صاحب لیکلي دي وایي سلامونه او نیکې هیلې ټول ته وړاندې کوم وایي الله مو کامیاب لره چې په دې شرایط کې تاسو پښتو ژبې او پښتو ادب ته خدمت کوئ یا پښتو ژبې شاعران معرفي کوئ او تشویق کوئ نو وایي نړۍ مننه کور ودان راهیل صاحب خدای مو جوړ روغ لره قدرمن ضیا زاید رو راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي وایي تورپیکۍ خور ته ستوري صاحب ته او درون میلمه ته سلامونه وړاندې کوم وایي ستاسو ښکلې خپرونه زه اورم نړۍ مننه زاید صاحب کور ودان بس الله مو مخ واړوه خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست طوفان صاحب لیکلي وایي د قدرمن تورپیکۍ قادري صاحب او ډېر محترم ډاکټر صاحب ستوري صاحب په اجازه غواړم د ویرمن وتلي شاعر عزیز سرشار صاحب څخه د یوې پوښتنې ځواب وایي ترلاسه کړم وایي سرشار صاحب په کوم هیواد کې کوم سیاسي بهیر پورې تړاو لرئ چې دا به بیا په خپله سرشار صاحب تاسو ته ځواب درکړي قدرمن نورسندان صاحب لیکلي دي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي چې سندان صاحب ته ښه راغلاست وایم خوشحاله یم په خپرونه کې راسره دی زموږ سلامونه دې هم ومني قدرمن مطیع الله صافی صاحب راغلی سلامونه وړاندې کړي دي قدرمن نور ساجي صاحب راغلی دی وایي چې سرشار صاحب ولې مو تر اوسه کتاب نه دی چاپ کړی وایي له عمل څه کېدای شي چې تاسو کتاب نه دی چاپ کړی
بس دغه کومنټونه و اول خو سرشار صاحب دوی ته ځواب ورکوي او بیا به ستاسو ښکلی کلام هم واورو. یو اخري کمنټ دی چې غروال صاحب هم راغلی دغه مو ووایه. ښه وایي غروال صاحب د ستوري راډیو تلویزیون ټول کارکوونکو ته سلامونه وایي نیکې هیلې وړاندې کوم. وایي تاسو چهارشنبه خواږه درنه قدرمن شاعران راپېژنئ. په دې بهیر کې بصیر ستوري صاحب او تورپیکۍ خور ته بریالیتوب غواړم. ستاسو همیش بریمن وایي تاسو همیش بریمن اوسئ، کون ودان ژوندی اوسئ. غروال صاحب نو سلام تم علیکم سلام او زما سلامونه هم زما او د ستوري صاحب او د سرشار صاحب سلامونه هم ومنئ. مهرباني سرشار صاحب. ډیره مننه هغه ملګري دوستان چې ستاسو د خپرونې د بهیر سره یو ځای شوي دي ټول ته زم سلامونه ستړي مشي او درناوی ورته وړاندې کوم. په ضمن کې زموږ یو ورور پوښتنه کړې وه چې زه کوم سیاسي بهیر پورې تړاو لرم. زه د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند سره تړاو لرم. د 1991 کال نه د دې ګوند غړی یم او زما دنده پکې د خپرونو چارو مسؤلیت دی تر اوسه پورې. او نه پوهېږم چې بله پوښتنه خو به مې د یاد نه وتلي. یوه بله خپرونه وه ته ودرېږه زه وګورم چې څوک ورته پوښتنه کړې ده. یو پوښتنه د چاپ شویو اثارو وه خو ما مخکې ویل زموږ خو اثارو کې نه راځي. فکر کوم چې دغه ما خو مخکې ویل چې شعر او شاعري مې داسې هڅه مې کړې وه خو بریالیت کې نه شوم. نو د دې وجې نه اثار هم نه لرم او په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي او فرهنګي بهیر یو دغه مې تر لاس لاندې دی. نو هیلهمند یم چې پرې وتوانېږم او هغه چاپ کړم چې دلته د کوم وخت دغه فعالیتونه شوي دي، په کومو لورو کې شوي، په کومو برخو کې شوي، کومو خلکو کې فعالیتونه اخلاص او قربانۍ کړي. دغه لیکمه خدای دې توفیق راته راکړي. دا مو نه ویلې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د دې بنیادي ښودونکی څوک و؟ دا خو مو نه ویله که نه سرشار صاحب؟ ویل نه خو داسې پوښتنه راته راجع شوې نه وه. دا ګوند چې دی د دې بنیادي ښودونکي ښې بنسټ ښودونکو ښې ډېر دي. دا په 1981 کال کې د دې بنسټ کېښودل شوی. په هغه وخت کې د ډاکټر کبیر ستوري ماما خدای دې وبخي، د قدوس تندر خدای دې وبخي، افضل ګردیوال خدای دې وبخي، شیرین ګردیوال، زموږ ډېر ملګري اوس څوک مړه دي څوک شته څوک نشته، غلام رسول همت، شیر علي شیر، به حده ډېر ملګري مشران زمونږ، اقبال لالا، نصیر خان، جلیل خان، علی خان مسعود، هدایت بنگش. او فکر کوم چې دا به اولی لومړنی سیاسي ګوند و چې په دې کې په عملی توګه باندې د لر او بر پښتانه یو ځای شوي وو د لوی افغانستان د نظریې دپاره خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې. ډېر ښه. یو بله پوښتنه رایاده سوه سرشار صاحب چې تاسو خو دا خو مثلا اوس هم د نومبر په 22 باندې تاسو یو د څنګه چې تاسو یادوري وکړه د کونړ د سیند تر عنوان لاندې یو کانفرانس لرئ او غونډې لرئ او شاعري هم شته. نو دا کسان که چیرې وړي لایف وي او راځي دا خو ویني، که چیرې څوک هلته حاضر نه وي آیا دا بیا د کوم رادیو لاندې یا کوم یوټیوب لاندې یا بل ځای ستاسو په صفحې کې هم دا فعالیتونه یا دا ویډیوګانې ثبتېږي؟ موږ کولی شو چې بل وخت هم دا ووینو که څنګه؟ ولنه موږ خپله دغه ټولنې د اړخه د لوی افغانستان په نوم باندې موږ په یوټیوب کې خپل یو ویبپاڼه لرو، د هغې نه خپرېږي او په ضمن کې ونو داسې ژوندۍ خپرونه هم چې خپرېږي. او پخوا په افغانستان کې د امارت نه مخکې د شمشاد ټلویزیون، د ژوندون ټلویزیون، د ټولو ټلویزیون نه زموږ مشاعرې خپرې شوي دي. خو یو خبرې باندې زه نور هم ټینګار کوم چې د کونړ سیند مشاعره یوازې مشاعره نه ده. نه پوهېږم چې تاسو به یې دا اوسنۍ خبرتیا یا بلنه لیدلي. په دې کې موږ د کونړ په سیند باندې په وار څېړنې کړي، متخصصینو، انجینرانو دلته په دې سیند باندې، دې سیند په اقتصادي ګټو باندې، د مځکې په ښېرازۍ، په دې ټولو شیانو باندې لیکنې شوي دي، مقالې لیکل شوي چې موږ په خپل وخت افغانستان حکومتونو ته سپارلي دي. او دا ځل بیا هم په بون کې د بون د پوهنتون یو څېړونکی استاد ډاکټر فضل الله اختر، هغه یو ډېره په زړه پورې مقاله لري. بیا په ضمن کې
موږ په افغانستان کې د نجونو د ښوونیز بهیر د بندیدو په وړاندې خپل غږ بیا پورته کوو. دا مشاعره یوازې مشاعره نه وي، په دې کې او سیاسي، فرهنګي، ادبي، اقتصادي ډېرې برخې لري. مشاعره د دې یو برخه ده، موسیقي بل برخه ده، څېړنې نورې برخې دي. د افغانستان مهم مسایل همیشه موږ په مختلفو عنوانونو او خصوصا د کلنۍ دودیزه مشاعره د کونړ سیند تر نوم لاندې چې ده همیشه دا په خپل لمن کې د افغانستان مهم موضوعات راټولوي او بحث پرې کوي. ډیر ښه. نو باید دوستان ته ووایي چې دوستانو اول خو د یوټیوب د ستوري رادیو تلویزیون یوټیوب تاسو سبسکرایب کوئ ګورئ، او بیا د قدرمن سرشار صاحب د یوټیوب غونډې کولای شئ د لوی افغانستان تر نامه تاسو په یوټیوب کې وګورئ، واورئ، خپل نظر شریک کړئ ورسره. نو دا به څه وي چې داسې شخصیتونه یعنې دونه فعالیتونه کوي، دونه هڅه کوي، نو باید موږ هم ورسره مل سو او دا باید واورو، تشویق کړو. سرشار صاحب دا داسې دا خلک چې دا غونډې ته راځي دا داسې افتخاري دي یا کم ټکټ هم لري او یا کم نامنویسي لري چې باید مخکې د مخکې نامنویسي وکړو که څنګه په دغه اقلام یې ته ووایاست؟ تورفیکر ټوخه مفتي وکړو، موږ لا دومره هوښیار شوي نه یو او د ګټې په کار کې زه او زموږ ملګري زموږ ډېر سادهګان دي. نه زموږ دا غونډې چې دی نه ټکټ لري، هېڅ هم پرې نه وي، هر څه وړیا دي او حتی تر ډوډۍ پورې دا پکې وړیا دي، خلکو ته یې ورکوو. او فکر کوم چې دا کونړ سیند به یوازینی غونډه مشاعره به چې د ټول اروپا نه ورته لیکوالان او شاعران ډیر په مینه راځي او ګډون پکې کوي. په اروپا کې چې تاسو کم ټول درانه خلک دي، ټول نامتو شاعران دي، هغه ټول چې د همیشه د کونړ سیند د مشاعرې برخه ګرځېدلي دي، دا مشاعرې تکمیل کړي او دا مشاعرې دغه ادبي بندارې درون کړی دی. د ټول اروپا نه ورته راځي، د ناروې نه تر نیولې تر لندن پورې، سویډن، ډنمارک، د هر ځای نه، دا بلجیم او هالند خو موږ پکې بیخي نه حسابوو، دا خو لکه زموږ د یو کور خلک چې بله نږدې سره که چیرې قسمت وسو سرشار صاحب نو زه وقیام صاحب هم پکښې برخه واخلو، خو خدای دې موږ ته ژوند راکړي یو ښه صحت ستاسو سره انشاءالله به حتما سره وګورو. همدارنګه بله قدرمن خلجی صاحب راغلی دی، عبدالوارث خلجی صاحب سلامونه او نیک هیلې تاسو ته ماته او مېلمه ته وړاندې کړي چې خلجی صاحب زموږ د مینې ډک سلامونه ومنئ. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. طوفان صاحب ډېره مننه کړې ده د قدرمن عزیز سرشار صاحب څخه وایي ما ځواب ترلاسه کوي. قدرمن درمان صاحب راغلی دی، سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړي دي چې دوی هم تل زموږ خپرونې اوري. درمان صاحب زموږ سلامونه هم ومنئ. سندان صاحب لیکلي دي وایي الله مو د لوی افغانستان د جوړېدو ارمان وایي پوره کا، امین. قدرمن شیرین خان صاحب راغلی دی وایي د ستوري رادیو تلویزیون درنو مشرانو، درنې ګرانې توفیقه جانې او درون ستوري صاحب او ستاسې دروند میلمه ادبپال او وطنپال شخصیت عزیز سرشار صاحب ته درنښت وړاندې کوم. ستاسو ادبي ناسته وایي په ادبي مینه اورم. شیرین خان. طوفان صاحب بیا هم لیکلي دي وایي په رښتیا سره چې نن ډېره په زړه پورې ادبي او تاریخي بنډار دی. عبدالحمید فیضاني وردک لور راغلی دی وایي له ښایسته افغانستان وردک ولایت څخه وایي ستاسو خپرونه اورم او سلامونه در واخلئ. قدرمن درمان صاحب لیکلي دي وایي خلک پیزوان کونډري بولي، ما په نتکۍ د کلا برج ونه راونه. مننه درمان صاحب. خلک پیزوان خونړی بولي، بله ما په نتکۍ د کلا برج ونه راونه. بله بله. نو بس دغه سلامونه و. نو قیام صاحب خو تاسو خپله پېژنئ، د اسلام ته به هر څه چې ویل لرئ مهرباني وکړئ. سرشار صاحب بس میکروفون ستاسو په اختیار کې دی. ډېره مننه د ټولو ګډونوالو نه. زما درناوی پیرزوینې ومنئ. ټولو ته په ځانګړې توګه زما درون استاد شیرین خیام صاحب ته، تورفیکر خور استاد چې دی زما په انصاري لیسه کې 10م 11م 12م ټولګي کې زما استاد پاتې شوی او د دې نه مخکې مې ورسره پېژنګل وه، ځکه زما د پلار ښه ملګری دی، ښه دوست دی او چې کله یې ووینم رښتیا درته یم بېحده تسلي مې پې کېږي. تاسو ته استاد ته اوږد او خوشحاله ژوند غواړم. قربان مسم. بس هر وخت تاسو راسئ، زموږ غریبانه جونګړه ستاسو په خدمت کې ده. سرشار صاحب خدای مو راوله. ستوري صاحب
راځئ چې سرشار صاحب هم ستړی نسي یو پیاله چای وچښي او دوستان هم خسته نسي. نو فکر کوم د کلمه نه لرو خو یو ښکلې سندره موږ ته وړاندې کړه ستوري صاحب چې سرشار صاحب یې پر خپل اړخ لوند کړي او دوستان به هم یو څه خوند ځینې واخلي د سندرې څخه. سمه ده، یو سندره اورو بیا بیرته راځو خپرونې. مهرباني، مننه. الوطلا خمان لیدلا ولك سليوا الوطلا خمان لیدلا ولا ما نقردا تاويدلا خمان لیدلا ولك سليوا الوطلا خمان لیدلا ولا ما نقردا تاويدلا خمان لیدلا زیگر باش لمبا بامبرنا کولا ارما زیگر باش لمبا بامبرنا کولا ودبل سرتب خطلا خمان لیدلا ودبل سرتب خطلا خمان لیدلا ولا معنى قردا تاويدلا خمان لیدلا
مزمكة تخطيط الله وخبونا مزمكة تخطيط الله خمان اللي ولا كسلي ولا الوتلا خمان اللي ولا ما نقرد تعيد الله خمان اللي بالا ولا كسلي ولا الوتلا خمان اللي ډېره ښکلې سندره وه خدای دې وکړي چې د سرشار صاحب هم خوښه سوي وي نو او د اورېدونکي هم خوښه سوي بیا هم یو څه دوستان راغلي دي او څه پوښتنې کړي دي نو قدرمن سعادت مشوانی دا پوښتنه کړې ده وایي زما پوښتنه د نورو ملګرو په پښتنو کې تقریبا ځواب په پښتون کې وایي ځواب نشوه خو زه د نور ساوجي صاحب د پوښتنې سره اتفاق کوم خو متاسفانه چې د نور صاحب بله غږ نه راځي بصیر جانه دا صحیح شو بله او دا موزیک چې دی فکر کوم لږ تیز دی د تورپیکۍ خو غږ نشته یو لږ دغه موزیک ښه کوي ستوري صاحب شاید بیا غږ سم واوري اوس ما غږ اورئ سرشار صاحب بلکل هغه غږ نه اوري موزیک خبره نه ده بله نو تاسو دا کومنټونه ورته ووایاست چې مشوانی ورور دا پوښتنه کړې ده چې ولې وایي څه عمل دی چې کتاب چاپ نه سو زه فکر کوم چې سرشار صاحب وویل چې چون فرنګي الیزلې ډېرې وي نو کتاب یې نه دی چاپ کړی خو بیا هم که نور ویل پکښې لري بیا به سرشار صاحب په خپل ځواب ورکړي نو دا کومنټونه تاسو ووایاست ستوري صاحب په دې خاطر سرشار صاحب زما غږ نه اوري زه به د خپرونې نه ووځم بیا به بیرته تاسو ما راپورته کوئ صحیح ده نه ستاسو غږ خو ماته صفا راځي نه پوهېږم سرشار صاحب غږ اورئ که نه او ستاسو غږ خو زه اورم زه خو تورپیکۍ خو ورته منتظر یم د هغې غږ نه درځي نو تاسو خیر ده تاسو وځئ یو ځل بیا دوباره راشئ سمه ده زه به بله سمه ده تاسو تر هغو چې کومنټونه وایاست ستوري صاحب وځي که زه وځم نه زه وځم بصیر جانه تاسو اوسئ سرشار صاحب تاسو اوسئ زما غږ که اورئ نو اوسه اورم غږ اورم ستاسو زه دغه کوم کمنټونه چې د تورپیکۍ خور په اخري کې هغه کړی دغه سره شریکوم مهرباني سعادت مشوانی صاحب لیکلي چې زما پوښتنه د نورو ملګرو په پوښتنو کې تقریبا ځواب شوه خو زه د نور سوجي صاحب د پوښتنې سره اتفاق کوم او اول زه د تورپیکۍ خور راخلم بیا کمنټونه سمه تورپیکۍ خور تاسو خپلې خبرې وکړئ چې بله سرشار صاحب زما غږ اورئ اوس اوس اورم بله بشمشوانی ورور بیا هم دغه پوښتنه کړې دی وایي څه عمل دی چې تاسو کتاب نه دی چاپ کړی که څه هم ما جواب ورکړئ چې چون سرشار صاحب فرنګي الیزلې کوي نو وخت یې پیدا کړی نه دی خو بیا هم که تاسو خپله غواړئ بیا ورته ځواب ورکړئ همدا رقم قدرمن انجینر صافی صاحب پوښتنه کړې دی وایي چې هیله کوم د کونړ سیند د مشاعرې پته او نیټه او خبرتیا همدلته خپره کړئ یا ماته په مسنجر کې وایي راولېږئ زه لیوال یم چې پکې ګډون وکړم او ممکن نور شاعران هم د اتریش څخه وایي وراتګ ته وهڅوم نو بس انجینر صاحب تاسو به هم راځئ د خیر کې امکانات او موږ به هم تاسو سره وري همالته ووینو قدرمن اجمل وطاق یوسفزی ورور چې زموږ یو ځوان تان خوږژبی شاعر دی دوی هم راغلی دی اجمل اټک یوسفزی اجمل اټک یوسفزی ورور بله راغلی دی خو کومنټ نه وینم خو سندره یې ډېره خوښه کړې ده وایي بېشکه اوس یې خوند وکړ یوسفزی ورورانو بس خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست مننه کورمدن بیا زاید رور بیا هم لیکلي وایي انټرنټ مې ډېر ضعیفه دی خو زه کوشش کوم ستاسو خپرونه واورم قدرمن طوفان صاحب وایي د کونړ د سرشاره سیند ښکلا څپې او همدارنګه د ښکلي کونړ د دنګو دنګو غرونو او د رور ښکلا په نړۍ کې وایي ساری نه لري
بېشکه طوفان صاحب موږ هم ستاسو سره همغږي یو، واقعا همداسې دی. قدرمن عبداللطیف سرور صاحب راغلی دی چې وایي ډېرو محترمو او ګرانو میرمن قدري ستوري او عزیز سرشار صاحب موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو. پروګرام مو ډېر عالي په زړه پورې دی. زه خپله اوس په فرانکفورت کې اوسېږم. ما او زما ګران ملګري کبیر ستوري په خپل وخت کې د افغانستان د محصلینو لپاره وایي لومړۍ اتحادیه په آلمان کې جوړه کړه. وایي نو تل روغ او جوړ اوسئ، موږ په تاسو باندې ویاړو. نړۍ مننه قدرمن عبداللطیف سرور صاحب، ستړي مسئ، په خیر رالاست. بس موږ سلامونه هم ومنئ. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. نور کومنټونه دغه کومنټونه و نور کومنټونه نشته. مهرباني وکړئ سرشار صاحب. زه مارکله وایم، مارکله دې راشي، په خیر دې راشي. ډېره مننه دې کوم. زم ټولو ملګرو ته، مشرانو کشرانو ته چې د دې خپرونې د بهیر سره یوځای شوي ستړي مشي. او هرکلی هم درون اټک صاحب ته. اټک صاحب خو زموږ فرهنګي ملګری دی او ډېر د کار سړی دی. په اروپا کې به د ګوتو د شمار د کار خلک دي د پښتونولۍ په چوکاټ کې چې فعالیتونه کوي. پښتانه خو ټول دي او چې خپل وخت او خپل شته او خپل امکانات د ژبې او قام دپاره قربانۍ یو پکې اجمل اټک یوسفزی صاحب دی. زموږ ښې اړیکې دي، خدای دې داخل لري، خدای دې آباد لري. صافی صاحب مشاعره چې دا په 22 د نومبر د ویسلینګ په ښار کې، ویسلینګ یو وړوکی ښار دی د کولن او بون په منځ کې پروت دی. او نن شپه ان شاء الله زه رسنیو ته د خبرتیا او بلنه پورته کوم. ان شاء الله تاسو ټول به خبر شئ. مشاعره د پکې د کونړ سیند د اقتصادي ارزښتونو په باب یو ښکلې څېړنه او مقاله ده پکې. په افغانستان کې دغه د نجونو د ښوونیز بندیز په حق لپاره خبرې دي. ښکلې موسیقي پکې ده چې کبیر جان امیری، انجینر صاحب صاحب آرام، فیض الله خان امیری دا به په خپل خوږو اوازونو باندې دغه مشاعره لا خوږه او درنه کی. ټول اروپا ورته ډېر درانه او وتلي ډېر درانه شخصیتونه او شاعران را بلل شوي دي. بله. نو نومبر 22 خو د خیره بله هفته اخره راځي، فکر کوم د شنبې ورځ راځي. بله بس نو موږ منتظر یو سرشار صاحب چې تاسو خپل په صفحې کې پوره ادرس، پوره وخت، پوره ځای موږ ته خپل په صفحې کې ولیکئ. موږ به ستاسو د فیسبوک د صفحې د لارې به دا تعقیب کړو چې دا غونډه چیرې ده، پر څو بجو شروع کېږي، څه رقم ده. انشاءالله کوشش به وکړو چې حتما ځان آماده کړو غونډې ته. پسترو. بله ستوري صاحب، زه فکر کوم چې د خپرونې آخري شیبې دي. بله خو یو کلام بل به هم د سرشار صاحب څخه واورو او بیا به خپرونه راغونډه کړو. په سترګو بس زه خو ورته کلام نه یم، ستاسو د کور وداني. زه په 19 کاله بعد د جرمني نه کابل ته لاړم او دا شعر مې په لاره کې لیکلی دی. شعر به ورته ووایم، نو ځکه د شعر په چوکاټ کې دی. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي. حتما مهرباني. په ړندو سترګو د یار پل پسې ځم، په ړندو سترګو د یار پل پسې ځم، د ورکو هیلو تت منزل پسې ځم، په هر ډګر لارې بدلې د ژوند، زه د زړو یادونو تل پسې ځم، ډېر ارمانونه مې تر شا پرېښودل، جانانه ستا سکني وربل پسې ځم. واه ډېر ښکلی. مننه. چې شوه دنیا نوره پردی نو، پښتون وطن د زړه تسل پسې ځم، چې سپېڅلتیا پالي د مینې همیش، چې سپېڅلتیا پالي د مینې همیش، د ورکې مینې تاج محل پسې ځم، او چې رانهیر کړي د دنیا غمونه، چې رانهیر کړي د دنیا غمونه، عزیزه ستا د زړه کابل پسې ځم. مننه. واه ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. ډېر قدرمن اجمل اټک یوسفزي ورور لیکلي دي، وایي بخښنه غواړم زه په سندره کې پروګرام سره یو ځای شوم. ښاغلی سرشار صاحب وایي زموږ نږدې ملګری او یو لوړ فرهنګپال او فرهنګي شخصیت دی او د کلونو راهیسې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. قدرمن اټک صاحب، نو زه هم ګیله لرم ستاسو نه، پوهېږم چې ستاسو فعالیتونه ډېر دي، خو موږ هم دغه یو خدمت مو شروع کړی دی د دغه رادیو د لارې څخه
یو خدمت کوو کله کله خپل سر راښکاره کوي موږ هم تشویق کوي 15 دقیقې 10 دقیقې وخت باید ځان ته ورکوي نو زه دغه ګیله لرم د دوستانو څخه چې ډېر دوستان دي چې حتی په میاشت کې یو وار خپل سر ښکاره کړي بیا هېڅ نه وي نو زه اټک صاحب ډېر پر ما ګران دی او واقعا یو خوږژبی شاعر خوږژبی انسان دی فعالیتونه ډېر کوي زه ډېر کوشش کوم چې حتی د ده په هر پوسټ کې حتی کومنټ ورکړم د ده په صفحې کې خو اټک صاحب موږ کله کله موږ هېروي نو دغه مې ګیله ده وایي ګیله هم د خپل څخه کېږي زه به ستاسو دغه وکړم د دې خبرې لږ به نوره وضاحت وکړم اټک صاحب حتما چې زموږ خپرونې اعلان وګوري یو سر راښکاره کوي زموږ سره برخه اخلي زه ډېره مننه کوم ما چې کله م کتلی دی چې اټک صاحب زموږ اعلان کتلی دی او د وخت لري نو حتما د کمنټ د لارې موږ سره برخه اخلي زه د دغه ټولو نورو ملګرو نه چې موږ سره خپرونې هم کړي دي د سرشار صاحب پورې چې سرشار صاحب خو دغه اول ځل چې خپرونې ته راغی خو آینده کې بیا هیله لرو چې زموږ په خپرونو کې برخه واخلي زموږ نور شاعران او زموږ دغه میلمانه چې دي هغه په خپلو کمنټونو باندې ونازوي وهڅوي دغه ټولو ملګرو نه موږ دغه هیله کوو چې زموږ د خپرونې ستاسو دپاره دي او تاسو موږ سره مل اوسئ بله بالکل نو خپرونه به راغونډه کړو خو بیا هم زه سرشار صاحب ته دا وایم چې پروګرام پر خلاصېدو دی متاسفانه چې موږ یو ساعته خپرونه لرو نو خپرونه پر خلاصېدو ده خو بیا هم د خپرونې په پای کې که چیرې سرشار صاحب خپل هېوادوالو ته کم پیغام لري کم د ویلو کم خبرې لري او یا خپل د فرهنګي هلې ځلو او غونډو په هکله کوم ویل لري چې پاته سوی یا زموږ څخه هغه پوښتنه پاته سوي وي کوم ویل لري پیغام لري نو مهرباني بیا هم مایک ستاسو په اختیار کې دی او ډېره مننه پیغامونه ارمانونه سپارښتنې خو دا ډېرې دي خو زه به یو دعا وکړم چې الله تعالی دې په افغانستان کې داسې شرایط راولي تورپیکۍ خور چې زموږ ستاسو غوندې اوږدمهاله لنډمهاله ټول مسافر افغانان چې واقعا د زړه د تله غواړي په خپل هیواد کې خوشاله او د درنښت ډک ژوند ولري د ټولو ژوند د خدای په خپل وطن کې نصیب کړي دا زما ارمان هم دی او دا زما ارمان دی آمین ښکلی پیغام ښکلی نظر مهرباني ستوري صاحب زه بس په پای کې د دغه ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو مینوالو نه چې تر دې دمه پورې موږ بدرګه کړو زموږ خپرونې واورېدله موږ سره د کمنټونو د لارې برخه واخیستله هغې نه نړۍ مننه کوم د دغه قدرمنو درنو شاعرانو نه چې کوم موږ سره مخکې میلمانه شوي د اټک صاحب دی دا نور ملګري دي او مشواڼی صاحب دی همدارنګه سرور صاحب دی عبداللطیف سرور صاحب د دې ټولو نه مننه کوو چې نظر محمد درمان صاحب هغه هم په دې اخره کې راغی چې کوم یو نومونه ما نه پاتې کېږي د هغې نه بخښنه غواړم نو د ټولو نه نړۍ مننه کوو او بیا د سرشار صاحب نه هم ډېره مننه چې د ستوري راډیو ټلویزیون د ادبي بنډار په خپرونه کې زموږ بلنه ومنله او راغی او زموږ سره دغه یو ساعت یو ګنټه یې را سره خپل هغه د زړه خواله وکړم د ټولو نه مننه کوو سرشار صاحب ته مایک ورکوو خپرونه دغه کوو پای ته رسوو او ډېره مننه ستوری صاحب درنې تورپیکۍ خور خدای په حالو ځلو کې برکتونه واچوه الله تعالی دې نورم توان درکړي چې د خپل قام او خپل ژبې په وړاندې همدغسې خپل مسؤلیت چې تاسو ادا کوئ خدای دې په دې چارو کې د خدای ستاسو بریالیتوبونه نصیب کړي ډېره مننه او چې زه م یاد کړم الله تعالی دې تاسو په یاد لري درنه اوسئ ډېر مننه سرشار صاحب زه هم په خپل وار ستاسو نه نړۍ مننه کوم چې په دې لږ تنګ وخت کې تاسو مصروفیتونه هم ډېر وو بیا هم زموږ بلنه ومنله او زموږ استودیو ته مو تشریف راوړئ کور مو ودان الله مخ واړوه د لا نور ډېرو بریالیتوب په هیله او خپل د ټولو اورېدونکو څخه چې تر دې دمه پورې زموږ سره وه واقعا لوړ شاعران زموږ سره دي او همیشه
موږ تشویقي چې د دوه درې نومه چې د ستوري صاحب څخه پاتې سوي وو، سلطاني صاحب، خلجی صاحب، قدرمن ظریف صافی صاحب، دا ټول واقعا زموږ شاعران دي، زموږ د پښتو ژبې خواږه خواږه شاعران دي، تل موږ تشویقي او تل زموږ خپرونو ته راځي. زه د دوی څخه نړۍ مننه کوم. همدارنګه هم طوفان صاحب هم نشي کړی دي چې د ټولو څخه ډېره مننه کوي او کور ودان. نو مننه طوفان صاحب، خدای مو مخ واړوه. خوشحاله یم چې په دې وخت کې تاسو د ګران افغانستان څخه زموږ سره ملګري یاست او خپل ښکلي کومنټونه موږ ته راستوئ او زموږ میلمه نازوئ، زموږ خپرونه مو رنګینه کړه. نو بیا هم ټولو ته ښه وخت غواړم، سرشار صاحب ته، ستوري صاحب ته، قدرمنو اورېدونکو ته ښه وخت غواړم. بس الله مو مل شه، د خدای په امان. په اخر کې به زه یو یادګارنه بیا یو ځل وکړم چې زموږ د یوټیوب چینل که چا سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ هغه سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې په فیسبوک کې دا خپرونه د یو میاشت پورې د 13 ورځو پورې پرېږدي، بیا یې فیسبوک ډیلیټ کوي او په یوټیوب کې دا خپرونې پرتې وي تر عمره پورې. نو مهرباني وکړئ دغه زموږ خپرونه چې کومه تاسو ګورئ دا په دغه کې هم زه د شپې ډاونلوډ کېږي او په یوټیوب ته ورخېږي. په همدې نامه باندې زموږ چینل ستوري راډیو ټلویزیون. نو مهرباني وکړئ دغه سره سبسکرایب کړئ. ښه ژوند ولرئ، خوشحاله اوسئ، د الله په امان، شپه مو په خیر. والسر مسمار مكة مكان. بس رجعنا